بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. د مجلس ترنو حاضرینو، د بهرنیو چارو وزارت محترمو کارکونکو، رئیس صاحبانو، معاون صاحبانو، مامورینو او خدماتي پرسونل، ټولو ته د روزې د مبارکې میاشتې د راتلو مبارکي وایم. الله دې ټولو ته توفیق د عبادت او د ښې ادا را نصیب کړي. دویمه خبره ورونو، نننی مجلس چې دعوت و ارشاد ریاست ترتیب کړی، دا د تاسې د هغو خدمتونو او تحصیل د تقدیر دپاره ده چې په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او د نړۍ د وصل کېدو مسؤلیت لري. له افغانستان نه د ضرر د رفع کېدو مسؤلیت لري. نړیوالو ته د افغانستان د ښه تصویر وړاندې کولو مسؤلیت لري او بالاخره افغانستان له هغه درانه او نه جبرانېدونکي خطر نه بچ کوي چې هغه له دنیا سره ټکر ده او په نتیجه کې د افغانانو دربدري ده. ورونو، نننی مجلس په دې متعلق ده چې ملګرو په اسلامي تعلیماتو کې زده کړې کړي دي. موږ خوشحاله یو چې الله تعالی یو داسې فرصت راوست چې د افغانستان ځوانان، استعدادونه، قدرونه، هغه هم عصري علوم حاصلي او هم دیني علوم، په دې باندې باید د ټولو سر خلاص وي، هم د نړیوالو او هم د کورنیو وګړو، چې د افغانستان موجوده اسلامي نظام دا اسلامي نظام ده، دا سیکولر نظام نه ده. مطلب دا ده چې په اسلامي نظام کې عصري او دیني زده کړو دواړو ته ضرورت ده. داسې نه ده چې خدای مکړه حکومت او سیاست له دین نه جلا دی، هیڅ کله نه. د مسلمان زندگی به که په کور کې وي، که په مدرسه کې وي، که په مکتب کې وي، که په مسجد کې وي، که په دفتر کې وي، هغه به له اسلامي اصولو سره برابره وي. خو د دې معنا دا هم نه ده چې دغه مسلمان به نو بل هیڅ کار نه کوي، به نور زده کړې نه کوي. نه، من نگویم که از دنیا جدا باش، من نگویم که از دنیا جدا باش، در هر کاری که باشی با خدا باش. هر کار چې کوي په هر برخه کې چې خپل کار کوه، حلال رزق ګټه، ماموریت کوه، سیاست کوه، خو د الله رضا په نظر کې نیسه. زه خوشحاله یم چې د بهرنیو چارو وزارت ملګري په ډېر شوق سره د دیني زده کړو دپاره هم هغسې کوشش کوي لکه د عصري زده کړو دپاره چې به کوو، او ټول په خپل شوق راځي. الحمدلله زموږ مسجد هم د لمانځه په وخت کې ډک وي، زموږ د درس حلقې هم ډکې وي. زه له الله تعالی نه خواست کوم چې خدای تعالی دا سلسله نوره هم تقویه کړي، نور هم د ملګرو ته الله تعالی توفیق ورکړي. خصوصا د روزې مبارکه میاشت په دې کې باید هر ملګری خصوصي تقسیم اوقات ولري. دا میاشت د قرآن کریم د نزول میاشت ده، د قرآن سره اشنایي وکړي، محبت ورسره وکړي. محبت او اشنایي تلاوت ده، ترجمه ده، تفسیر ده،
که څوک د تفسیر او د ترجمې توان لري هغه دې وکړي، که څوک هغه نه لري تلاوت یې وکړي، که څوک د تلاوت توان نه لري د زده کړې کوشش دې وکړي. الحمدلله په وزارت خارجه کې ټول د لوړو زده کړو خاوندان دي، لیسانس دي، ماسټرۍ لري، دکتراوې لري او پوهه لري، قلم لري. نو که د دې نه زده کړو برخه هم غني سي، هم به د خپل کور دپاره بهترین معلم وي، هم به د جامعې دپاره بهترین معلم وي. هم چې کله کوم یو ملګری د ډیپلومات په حیث باندې کوم سفارت ته ځي، کومې کنسلګرۍ ته ځي، هلته به په ټولو برخو کې رسېدلی وي. هلته به په دیني علومو هم ښایسته وي، په عصري علومو به هم ښایسته وي. افغانستان هغه هیواد ده چې 45 کاله یې د کفر او اشغال په مقابل کې سختې قربانۍ ورکړې، خو سر یې ټیټ نه کړو. نیستي یې قبوله کړه، هجرت یې قبول کړو، دربدري یې قبوله کړه، ولې بېدیني یې قبوله نه کړه. اتحاد جماهیر شوروي د خپل وخت ډېر لوی قوت و، خو دې بې وسلې او بې سر و سامانه ولس یې مقابله وکړه، وطن یې ځینې آزاد کړو. تر دین تېر نه سول، تر خپلو ارزښتونو تېر نه سو. امریکا و، ناټو و، متحدین یې ډېر لوی قوت و، د هېچا زړه ته هم نه لوېده چې دا به بېرته شکست خوري. خو دا په دین مین ولس له سر نه تېر سو، له مال نه تېر سو، له اولاد نه تېر سو، له جایداد نه تېر سو، خو له دین نه تېر نه سو، له وطن نه تېر نه سو. هغو ته هم شکست ورکړو. نو چې یو وارې دې ملت په دین باندې دومره قربانۍ ورکړي دي او بالاخره یې د خپل وطن دپاره دا لقب ګټلی چې دا د امپراتوریو هیدره ده، نو بیا خو د دې وطن چلونکی باید په دین پوه وي، بیا خو باید په اسلامي سیاست پوه وي. د موږ تاسې دپاره ورونو ډېره اړینه ده چې اسلامي ارزښتونه وپېژنو. دلته چې اغیار رالو، دلته چې کفار رالو، دلته چې اشغالګر رالو، نو یوه اصطلاح یې دا مشهوره کړه چې موږ دلته ملت جوړونه کوو. آیا موږ تاریخ نه لرو؟ موږ ملت نه لرو؟ موږ ارزښتونه نه لرو چې دوی نوي راته جوړوي؟ باید دې ته ډېر متوجه سو چې خپل ارزښتونه وساتو، خپل دین وساتو، خپل هغه سپېڅلي ملي عنعنات وساتو، د نورو له تاثیر نه ځانونه خلاص کړو. د اسلام مبارک دین ډېر غني دین ده، هغه د دین ټولو شعبو ته شامل ده، هغه په ټولو برخو کې لارښوونې او هدایات لري. نو موږ تاسو ته پکار ده بیا خصوصا د یو ډیپلومات په حیث باندې چې دې برخه ته ډېره ښه توجه وکړو. تاسې هم مطالعه کولی شئ، هم درس ویلی شئ، هم یې له علماو زده کولی شئ، هم یې په مطالعه کې حاصلولی شئ، په ټولو برخو کې کار کولی شئ. نو د ما هیله به دا وي چې لکه څنګه چې اوس یې موږ تاسې وینو، الحمدلله د بهرنیو چارو وزارت کومې کړنې چې دي، کومې لاسته راوړنې چې دي، هغه له هیچا پټې نه دي. نن الحمدلله د بهرنیو چارو وزارت سره د نړۍ په مختلفو برخو کې 38 استازولۍ په تماس کې دي او په اطاعت کې دي. نو د 38 نمایندګیو که هغه سفارتونه دي که کنسلګرۍ دي، نه د رشوت شکایت راځي، نه د اختلاس شکایت راځي، نه د چا د کار د ځنډ شکایت راځي. عواید په دومره شفاف او منظم شکل باندې ملي بودیجې ته رسیږي چې الحمدلله اوس موږ تاسې تر ډېرو ادارو نه مخکې یو په عوایدو کې چې په ډېر شفافیت سره راټولېږي. د باندې که زه هر هېواد ته تللی یم، هلته که مې هېوادوال لیدلي دي، هغوی د موږ تاسې د ډیپلوماتانو نه خوشحاله دي. الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي. زه اکثره ملګرو ته دا وایم چې د موږ تاسې دپاره لویه خبره خپلو هېوادوالو ته خدمات وړاندې کول دي.
هغه که په داخل کې وي او که په بهر کې وي همدغه خدمت ورته کول په هغه اصولي طریقه په هغه اسلامي طریقه دا په عین حال کې دعوت هم ده. که ته چاته ښه خدمت وکړې د چا کار په وخت ورخلاص کې د هغه به د تا له نظام سره مینه پیدا شي د هغه به د تا له شخصیت سره مینه پیدا شي هغه به د تا له اخلاقو متاثره شي. دا ټولو نمایندګیو ته مو ویلي دي چې که هر څوک درته راتو هر سفارت ته هر کونسلګري ته مخالف و موافق و خو چې افغان و دا د هغو ټولو ګډ کور تاسې به خدمت کوئ. همدغه برکت ته چې ورځ په ورځ مخالفتونه هم کمیږي د دنیا میلان هم زیاتیږي او تاسې ولیدل چې څه وخت مخکې الحمدلله په کابل کې د سیمې د هیوادو کانفرنس جوړ شو. دا وړه خبره نه وه چې د ټولې سیمې هیوادونه تا ته کابل ته راځي او له تا سره هغه اعلان د همدردۍ و د همکارۍ و د نزدېکت کوي. دا ډېره نو خبره ده. داسې نن د موږ په ټولو هیوادو کې تجارت آزاد ده پاسپورټونه ویزې راشه درشم ورځ په ورځ ترقي کوي. په افغانستان کې نرخونه ټیټ دي تر ډېرو هیوادو ټیټ دي خصوصا د سیمې تر هیوادو. دا خو د موږ تاسې ښه ډیپلوماسي ده دا خو د ښو اړیکو برکت ده دا خو د ښې راشه درشه برکت ده. دا چې اوس به انشاءالله زه خدای تعالی ته امید لرم چې په راروانو شپږو میاشتو کې به موږ تاسې ډېر ښه ښه زیري واورو ډېر ښه پرمختګونه به ووینو ډېرې لویې لویې پروژې به افتتاح سي او شروع به سي. دا چې اوس هغه پروژې چې خلکو په خوب کې لیدل یا اوس په عمل کې پلي کېږي دا د موږ تاسې د ښه سیاست نتیجه ده دا د متوازن سیاست نتیجه ده دا د معتدلې پالیسۍ نتیجه ده دا د دې نتیجه ده چې موږ تاسې هغه اقتصاد محوره پالیسۍ چې نه غواړو د دنیا له کومو هیوادو سره د کومو نورو دپاره په ټکر کې راسو نه غواړو چې افغانستان د لویو قدرتونو د منفي سیالیو مرکز شي بلکې غواړو چې افغانستان د اتصال د اقتصاد د وصل مرکز وګرځي. افغانستان خپل هغه حقیقت هغه اصلیت په لاس راوړي چې د اسیا زړه ده او د سیمې د وصل نقطه ده. او په دې برخه کې به تاسې اورېدلي چې د کاسازر پروژه هم قراردادونه یې لاسلیک شو او انشاءالله عملا به شروع کېږي. همداسې امید لرو چې د ټاپي پروژه هم شروع شي همداسې د برق د زیاتوالي چې د لویو لویو پروژې تر کار لاندې دي د اورګاډي پټلۍ باندې به کار تیزیږي انشاءالله او په نورو برخو کې کوشش دا روان ده. افغانستان لکه څنګه چې زراعتي هیواد ده همداسې په یو صنعتي هیواد باندې هم بدل سي. افغانستان الحمدلله ښه استعدادونه لري ښه بشري قوه لري ښه خوږه مځکه خوږې اوبه لري. هغه څه چې نه لرل چې هغه استقلال و هغه امن و هغه الله تعالی پې ولوراوه. نن الحمدلله د نړۍ په سطح د موږ تاسې کرنسۍ او پیسه تر ټولو په ښه حالت کې قرار لري. نن فساد جرړې ایستل سوي دي هغه مخدره مواد چې په تېرو 20 کلو کې د موږ تاسې 40 لکه هیوادوال ورباندې معتاد سوي وو نن الحمدلله کښت 0 ته راټیټ سوی ده. نو چې هم د سیمې سره مثبت تعامل لرو هم امنیت مثالي ده هم سرحدات خوندي دي هم د مخدره موادو مخه نیولې ده او هم د ترانزیت لپاره بهترین سهولتونه رامنځته کړي دي او هم په ټول هیواد کې مخالفت نشته او هم فساد له منځه تللی ده او هم ورځ په ورځ د ترقۍ نوي خبرونه اورو. نو د نړۍ هغو هیوادو ته هم پیغام لرو چې تر اوسه پورې لا ډېر تعامل ته نه دي راوړاندې سوي چې تعامل ته راوړاندې سي. د افغانستان ثبات لکه د افغانستان څه په ګټه ده د سیمې هم په ګټه ده د سیمې ثبات د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان جغرافیه د افغانستان جوړښت تجربه شو چې په تېرو 15 کلو کې نه لوی قدرتو اداره کو او نه داخلي تنظیمو اداره کو. داسې اوس اسلامي امارت دا ټول وضعیت کنټرول کړی ده نو د دې لوی لاسته راوړنې باید ټول نړیوال قدر وکړي. دا درسته خبره ده
چې دلته 20 کاله اشغالګر راغلي وو، ډېر افغانان یې شهیدان کړو، په ډېرو زندانونه ډک کړو، ډېرې بمبارۍ یې وکړې، ډېر بمونه یې وغورځول. خو زموږ هغه مدبرانه پالیسي د موږ د مشرتابه دا ده چې موږ له ټولو سره مثبت تعامل غواړو، موږ له ټولو سره سیاسي اړیکې غواړو، له ټولو سره اقتصادي اړیکې غواړو. نو دغه دریځ باید استقبال شي، د دې باید قدر وشي، دې ته باید په درنه سترګه وکتل شي. نن موږ خوشحاله یو چې په نړۍ کې داسې کوم قوت نه غواړي چې مخالفین تقویه کړي. دا د افغانستان دپاره یو ښه زیری ده. نن موږ خوشحاله یو چې د افغانستان هیڅ یو مخالف له دې وجې له افغانستان نه ده شړل سوی چې په افغانستان کې ځای نه لري، بلکې هر څوک راتلی شي په خپل وطن کې ازاده زندگی کولی شي. اوس دغه پالیسي، دغه اسلامي سیاست، دغه ملي سیاست دا به دنیا ته څوک رسوي، څوک به تبلیغوي، څوک به تمثیلوي؟ همدغه تاسې ډیپلوماتان یاست. کوشش وکړئ ورونو مطالعه وکړئ، کوشش وکړئ د افغانستان له تاریخه ځان خبر کړئ، کوشش وکړئ له اسلامي اصولو نه ځان خبر کړئ. ځوانان یاست، استعدادونه لرئ، ښه فرصتونه لرئ، ښه دفترونه لرئ، هر څه درته رسیږي، له دې نه ښه ګټه واخلئ. په تاسې پورې د راتلونکي هیلې تړلې دي. دا ملت تاسې ته اړتیا لري، د تاسې استعدادو ته، د تاسې قلمو ته، د تاسې ژبو ته، د تاسې اخلاقو ته، د تاسې علم ته، د تاسې پوهې ته. نو په دې ټولو برخو کې د ما هیله دا ده چې ملګري ډېر متوجه سي. موږ دلته ډېره ښه زمینه ورته مساعده کړې ده. په وزارت خارجه کې مختلف کورسونه شروع دي. د ډیپلوماسۍ په انسټیټوټ کې د ډیپلوماسۍ کورس شروع ده، د عربي، د انګلیسي، د فرانسوي، د مختلفو ژبو زده کړې شروع دي. وخت په وخت غونډې او محفلونه جوړیږي، اسلامي تعلیمات شروع دي. یعنې دا یو بهترین فرصت ده چې هم عصري علوم حاصلولی سي، هم ډیپلوماسي زده کولی سي، هم دین زده کولی سي، هم د الله تعالی رضا حاصلولی سي، او هم په نتیجه کې هغه خپل حق و زحمه و هغه درته ټاکل سوی حلال رزق و تنخواه و معاش بې ځنډه اخیستلی سي. تاسې باور وکړئ زه دې ټولو ورونو ته د ورونو په سترګه ګورم. دا د هر و په کامیابي خوشحاله کېږم، دا د هر و په ترقي خوشحاله کېږم. لکه څنګه چې خپل ورور او خپل زوی ته عصري و دیني علوم دواړه خوښوم، د تاسې دپاره هم خوښوم. نن چې دا محفل جوړ سوی ده، په دې کې دا څو میاشتې خواري ختلي دي، هغو ته نن تحایف ورکول کېږي. دا تحفه به کېدای سي یو جوړه کالي وي، یو کتاب به وي، خو په حقیقت کې دا معنوي تحفه ده، دا تشویقي تحفه ده، دا د قدر او د عزت تحفه ده. نو د ما له تاسې نه هیله دا ده چې د دعوت و ارشاد پروګرامو کې همکاري ورسره وکړئ. خصوصا رئیس صاحبانو نه مې هیله دا ده چې د خپلو ملګرو دغه برخې ته ښه توجه وکړي او دغه پروګرامونه په ښه شکل باندې ورسره عملي کړي. لکه څنګه چې مخکې ملګرو وویل چې دغه د دین مسؤلیت د ټولو ګډ مسؤلیت ده. دغه دین بشپړ دین ده، کامل دین ده، د دې دپاره به ټول په ګډه سره کار کوو. الله تعالی دې تاسو ته توفیق درکړي. دا تر اوسه پورې څومره کار سوی ده د دې نه هم خوشحاله یو او په راتلونکي کې هم دعاګانې ورته کوو. الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي. دعوت ارشاد له ملګرو استادانو نه هم مننه کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.